مو دا ده چې د کرکټ هغه کوم اصول چې نړیوال اصول دي یا په اصطلاح باندې دلته کوم خلک پرې پېژني هیله مو دا ده چې ټولې لوبډلې هغه اصول په پام کې ونیسي. د دې تر څنګ وخت ډېر مهم ده، د وخت ارزښت ډېر مهم ده په ټوله کې، بیا په لوبو کې ډېر مهم ده. نو هغه کوم لوبډلې چې دلته دي دوی د کوشش وکړي چې خپل وخت په منظم ډول باندې په اصطلاح باندې ترتیب کړي او خپل وخت په پام کې ونیسي. د دې تر څنګ یوه غوښتنه مو دا ده په وروستۍ خبرې په ډول باندې به ووایم چې د دې سیالیو نه وروسته دي ځوانان او په ټوله کې زموږ خبریالان او رسنۍ نړیوالو ته او په اصطلاح باندې په افغانستان کې چې کوم خلک دي د نورو ولایتونو خلک دي دوی ته د پکتیکا د خبریالانو د پکتیکا د ځوانانو او د رسنیو او په ټوله کې د اطلاعاتي برخې یو ډیر ښه او مثبت انځور وړاندې کړي. یعنې دا معنا چې دوی ته دې دا وړاندې کړي چې په پکتیکا کې دلته که اطلاعاتي برخه ده، که دلته خصوصي رسنۍ دي، که دولتي رسنۍ دي، او که دلته ځوانان دي، او که دلته مطلب هغه د ورزش او د بدني روزنې امریتونه دي، نو دغه ټول یو له بل سره ډېر همغږي دي، یو له بل سره ډېر په اصطلاح باندې په منظم ډول باندې مخته روان دي او د ځوانانو لپاره ډېر ښه پروګرامونه وړاندې کړي دي. نورې خبرې نه کوو، انشاءالله د موږ تاسې به بیا د شنبې پر د تاسو په مخ کې ځکه چې ټول استادان یاست، موږ استادان دي نه مثال ټول د هغوی په مخ کې غیاده موږ ته یقیني بې ادبي ښکارېږي. یعنې هر کار په نیت پورې تړلی ده، نو نیت تاسې خاص الهي کوي ځکه چې که مو دا نیت اوسي د ما حسرت یا ډېر مزه یم یا ډېر بې ادبي ما افسوس یم، نو زه په دې لوبه کې ځان برجسته یا غښتلی کړم، نو کله چې زه ځان خپل ځان یا خپل حسرت غښتلی کړم نو زه به د الله جل جلاله عبادت ته ښه چمتو ښه تیار به یم. که مو دغه نیت و نو الله جل جلاله به هم به لوبه کوي، هم به د ځوانانو ترمنځ مینه محبت وي، هم به نفاق ورک سوی، هم به د رسنیو ترمنځ همغږي راغلی، او هم به د الله جل جلاله په نزد تاسې یو څه آخرت ته ګټلي وي، ځکه هم به ثواب هم به خورما وي. نو له ټولو څخه په اول سر کې دا غوښتنه داسې نیتونه الهي جوړ کړي. ګټل او بایلل هغه د چا په اصطلاح نړیواله لوبه نه ده، دلته ټول خپل ملګري خپل ځوانان او د یوې رسنۍ تر یوه ریاست تر لاندې دلته رسنۍ دي، هغه ګټل او بایلل هېڅ موضوع نه ده. هغه که پښتون غږ وګټي، که یې ملي راډیو وګټي، که یې په خپله ریاست وګټي، هغه مشکل نشته. یو کپ ته صرف لوبه موږ په دې خاطر ځوانانو ته جوړوو، هغه موږ د ساتیري په خاطر چاته نه جوړوو، موږ په دې خاطر جوړوو چې د ځوانانو ترمنځ مینه محبت یووالی او نفاق له منځه لاړ شي. نو بیا موږ له ټولو څخه دا غوښتنه ده چې په خپل منځ کې که څوک سره خفه وي، دا یوازې ورزش ده چې دلته ځوانانو ترمنځ مینه او محبت زیاتېږي، او دا ورزشکاران دي چې زموږ د امن غږ به تر یو ځایه پورې رسوي. نو له ټولو ورزشکارانو یا لوبغاړو یا د رسنیو له خبریالانو څخه مو دا غوښتنه ده که د هر چا په منځ کې نفاق یا خفګان وي نو د خدای په خاطر دي دا خفګان له نن نه وروسته له منځه لرې کړي او خپله په خوشحالۍ او په ښه د ورورولۍ په فضا کې دا لوبه ترسره کړي. او له هغه څه څخه مې غوښتنه ده هغه که نصرالدین وي که ذاکر صاحب وي چې دلته دا ټورنمنټ په مخ بیا باید د یو چا حق ضایع نه سي. حق دا نه ده چې د یو مسلمان له جوبه د روپۍ وکښلی، یو ټلیفون دې وکړي، د هغه مسلمان حق دی. یوړ حق دا نه ده چې د یو مسلمان نمره دې وخوړله، دا حق ده. نو له ټولو څخه مو دا غوښتنه ده چې ښه د ورورولۍ په فضا کې او د امن په فضا کې ټورنمنټ ترسره کړي. موږ انشاءالله نه یوازې د رسنیو ترمنځ بلکې د ټولو ریاستونو د هرې شعبې ترمنځ باید موږ ټورنمنټونه په لاره واچوو. ما درته ویل چې دلته د ځوانانو ترمنځ مینه او محبت راځي. او بل مو له ټولو څخه دا غوښتنه ده مخکې شپو کې موږ د مدرسو ترمنځ وظیفه صاحب خبرې د یاخیل په ولسوالۍ کې مدرسو ترمنځ موږ ټورنمنټ په لاره واچو. هلته به کله استخباراتو موږ ته ټلیفونونه وکړي چې موږ ته ځای نه راکوي، کله قومنداني، کله ولسوالي. موږ ورته ویل چې هلته موږ نظامي کس نه پرېږدو، ځکه چې موږ د مدرسو تر نامه لاندې جوړ کړی ده. هغه یوازې هغه که طالب و، که چړي، که د مدرسې ملازم وي، که اشپز وي، هغه برخه کې اخیستلی شي او نور نه، ځکه چې دا د رسنیو ترمنځ ده. باید د رسنیو هغه که د خپلې شعبې ملازم وي خو دلته د رسنیو مربوط وي، هغه خلک د برخه کې واخلي. نورو ته د موږ لخوا خو ما نصرالدین ته ویل چې